سید نبی روحانی خجی ښه مننه دی بل پروګرام ته هم راشي را روان زیارت په ورځ او د جمعې په ورځ باندې ماښام زمونږ پروګرامونه دي شوز دي ضرور به دلته هم راځئ سلام له دوبۍ څخه داود خان وعلیکم السلام زه په دوبۍ کې یم چې چېرته یې عبدالمالک وایي چې خورجانې وعلیکم السلام رورجانه مننه چې تاسو په ډکه خوله ماته خورجانې وایي زه په دې لفظ ډېره زیاته خوشحالیږم ما ته پته ده د خپلو نه دا خدایي ورونه او دا خدایي رشتې ډېره خوږې هم وي او دا ما ته ډېر زیات عزیز دي خدایي چې کومې رشتې دي ځکه چې هغه د خپلو نه ښه وي نوم مې ونه کته وایي چې زه وزیر یم ستا ډېر غټ فین یم مننه جي مننه انتظار کاروان دا ستاسو شاعري ده ماشاءالله ښه شوکت مننه جي ساجد وایي چې زه سندره جوړول غواړم جی ما خو درته وویلې چې ما نمبر شیر کړی دی د خپل پیج نه ارشد پریمي د هغه په ترو تاسو خپلې سندرې ما ته را رسولی شئ صحیح ده انشاءالله زه به ویم ولې به نه ویم ما بله ورځ په سټیج هم وویې چې بعضې مسافر داسې دي چې هغوی خپلو ماشومانو پسې خفه وي هغوی پسې شاعري جوړوي بعضې زیات تر خو وایي داسې ونه به نه وي چې باد به نه وي وهلی نو داسې عاشقان هم پکې شته چې خپلې معشوقې پسې د هغې په یاد کې سندرې لیکي نو مینه خو منم مینه به هر چا کړې وي مینه ما هم کړې ده او ما حاصله کړې ده ما په خپله خوښه واده کړی دی د افغان سره خو تاسو ټولو ته پته ده او الحمدلله ډېر ښه وخت تېرېږي خلک دي څوک دروغ وایي څوک وایي طلاق یې واخیستل نو تاسو ته ښه پته ده چې ډرامې خو خلک په دې وزیر اعلی پسې هم ډرامې کېږي ورپسې خبرې کېږي نو موږ خو بیا هم فنکاران یو نو هر چا پسې ډرامې کېږي او دروغ او دا خبرې نو تاسو د چا خبرو کې مه راځئ او مه منئ د چا څو پورې چې تاسو د هغه بنده په خپله خوله باندې نه یې اورېدلې هغه خبره نو د چا په خوله هم یقین مه کوئ سعید نظیر زرین ګل وایي چې جواب نه راکوي ولې نه جي مننه ستاسو د ټولو ډېره مننه ملي اردو سندرې هم ما ډېرې ویلې ده مهدي حسن یو ترانه مې ویلې وه د 14 اګست نو ما تاسو ته خبره کوله هیره شوه رانه ښه ده اوس بیا رایاده شو په بنو کې زما یوه ملګرې ده بس د مور په ځای مې هم ده خو بس هغه ما ته وایي چې ته زما لوره مې یې او خور مې یم یو ملګرې مې یم تقریبا هغې سره زما 14 کاله به کېږي 12-14 کاله چې صرف هغې سره زما دعا سلام دی او دې فیلډ کې صرف سحر سره نو هغه اکثر راځي نو زه هغې سره دا
بنوال زبان زه هغې ته ما سره دغه خپل زبان کې خبرې کوه چې په بعضې خبره نه پوهېږم بیا ورته یم دا دې څه مطلب دی نو بنوال زبان کې مې دا لفظ ډېر خوښ دی چې وایي زه اکثر کور کې خاندم دا لفظ مې ډېر خوښ دی وایي ډېره تاپېړه پیزیدو دا لفظ مې ډېر خوښ دی هغې ته مې دا تاپېړه څه ته وایي دا چې د چا داسې پوزئ هغې ته وایي تاپېړه وایي یو فارسي سندره زمزمه کوم ښه ولې فارسی سندره درته زمزمه کوم کیدای شي دا زه ریکارډ هم کوم پیمانه بیته که خمارستم پیمانه بیته که خمارستم من عاشق چشم مست یارستم من عاشق چشم مست یارستم بیته بیته که خمارستم پیمانه بیته که خمارستم مننه جان موسی گل وزیر مننه جی مننه وزیروال زبان کې خبرې کوه خبرې خو داسې خاص نشم کولی وزیروال زبان کې خو پوهېږم پې وزیروال ساخید الله ارماني وایي چې وزیروال سندره وایه که نه زه خو به یم هر زبان کې سندرې ویم